سلامونه او نیکی هیلې د قلم غږ چینل ته ښه راغلاست. تاسې د خوږ عذاب ناول اوومه برخه اورئ. د دې ناول ژباړن خواجه لیکوال او زه احساساتي تاسو ته وړاندې کوم. په راوتلو سترګو یې ما ته کتل او بار بار یې زما نوم تکراراو. په حیرانتیا مې وویل نارو هیله کوم مه مې ډاروه، نه چې زه لا مې خبره نه وه خلاصه چې په خوشحالۍ زه په غېږ کې ونیولم. نارون وویل حرام تبریک دې شه، خپل لومړی انتخاب ته بریالی شوې. یعنې ټیپ ته د نارون خبرو په اورېدو سره هېڅ په ځان پوه نه شوم. په سترګو مې توره پرده خوره شوه. حرام ویښه سه، حرم لرې. د مور اواز مې و. د دوا بوی مې پوزې ته راغلو او پوه شوم چې کور کې بستر شوی یم او څلور خواوې مې وکتلې، ټول رانه چاپېره وو. مور مې ژوره ساه واخیسته او ویې ویل آه لورې دا څه حالات دی، زما ځان وژنې کس دې کړی؟ یوازې مې ورته وخندل. بس مسۍ خپل ځایه راټوپ کړو او زما څنګ کې کېنوست او ویې ویل او حرم ډاکټري فکر کوم عقلي اعصابي ډاکټره شي نو ډېره به ښه وي، ځکه هیله تداوي ته اړتیا لري. بیا یې ټولو ته وکتل او ویې ویل مګر دروغ وایم؟ د دې خبرې سره په شیطنت زما خواته سترګک ووهلو. اوس نو نمبر د هیلې و چې د ځنګلي پیشو په شان چغې وهي او مسیح باندې حمله وکړي. کله ورنه ویښتان شکول، کله سکان په سینه کې ورکول. په بېحاله غږ مې په کرار وویل تاسې ټول لیوني یاست، هغه هم ځنځیري لیوني. زما په خبرې ټولو په کړس وخندل. زه د طب رشتې ته کامیابه شوې وم، هیله او مسیح دواړه اقتصاد ته. بالاخره نن مې پوهنتون ته د تګ لومړۍ ورځ وه. پوهنتون ته په ننوتلو د مستقبل اوسېدو احساس مې کاوه. لومړۍ ورځ ځان ته مې ملګرې پیدا کړه، لومړی یوه جنۍ په نوم د مینې. برابر قد، تک تور ویښتان لکه کارغه په شان، شنې سترګې لکه ځنګل، نرۍ شونډې او په قوم پښتنه وه. البته دوه رګه خوش اخلاقه نجلۍ وه. تقریبا د څو میاشتو تېرېدو وروسته کرار د پوهنتون د ماحول سره عادت شوم. خپل وخت مې په درس ویلو تېراوه، د کور څخه پوهنتون او درس، بیا پوهنتون څخه کور او بیا درس. یوه ورځ د غرمې ډوډۍ مې خوړله چې مور ته زنګ مې راغی. خبرو وخت کې غږ پورته سو، حیرانه پاتې وه. ټولو ورته کتل څه شوي. مور مې بنده ژبه وویل ستاسو کاکا مړ شوی. ګوله ډوډۍ مې په مرۍ کې بنده شوه، ساه مې اخیستلی نه شوی. خپل پلار مرګ مې یاد ته راغی. زحمت کاکا باندې د زړه حمله راغلې وه. تقریبا 2 ورځې جدي مراقبت لاندې و، مګر خدای څه خپل بنده عمر ټاکلی و، هغه نور تداوي باندې زیاتېدلی نه شوی. د کاکا رحمت عمر همدومره و. د پلار په غوښتنه مې جنازه په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د خبر د اورېدو وروسته کرا زموږ ټول خپلوان تسلیت ورکولو لپاره زموږ کور ته راتلل. 2 ورځې وروسته جنازه کابل ته راوړل شوه. کورنۍ هم ورسره راغلې وه. ډېرې سختې د غم ورځې وې، زغمل یې ټولو ته ستونزمن کار و. زه زیاته سوسن ته خفه وم، د هغې درد بغیر زما څخه بل چا ښه نه سوی درک کولی. څنګه امکان لري د پلار په شان حمایت کوونکی، د امن غېږه، د سر سایه د ځان څخه ګران و خاورو ته وسپاري. میرمن نورما نوره ماته شوې وه، لکه ماته ونه چې نور د طوفانونو سره د مقابلې توان یې نه و پکې پاتې. د ټولو حالات یو د بل څخه بدتر و. حتی د کورنۍ مشر زوی ادب، که څه هم د لومړي ځل لپاره دا ښاغلی مې د نږدې څخه لیده، حتی باوري وم چې ادب به زه پېژندلی هم ونه اوسېږم، خو بیا هم زړه مې ورباندې وسوځېدو. د پلار غم لږ غم نه و. څو ورځې کېدل چې د پوهنتون درسونو څخه لرې وم، خو د مینې په مرسته مې خپل د غیر حاضرانو جبران کاوه او نوټونه مې ورڅخه اخیستل. نیمه شپه وه، زړه مې یوه پیاله ګرمه چای وغوښت.
د همغه لپاره پخلنځي ته لاړم. ټول کور په یوه ژوره خاموشي کې و. زیاته ویرېدم. احساس مې کاوه شاته مې پیری را روان دی. ژر ژر د چای په دم کولو باندې لګیا شوم چې د شا له خوا مې غږ واورېد. د غږ په اورېدو یودم وینه په بدن کې وچه شوه. غږ د رحمت کاکا د غږ په شان و. هغه شیبه مې احساس وکړ چې د کاکا روح د مرګ وروسته لا ما په ارامه نه پرېږدي. شاته لیدلو جرأت مې نه درلود، خو کوم نوم چې واخیستل شو هغه حیرانه کړم. مرجان، ما ته هم یوه پیاله چای راکړه. مرجان؟ مګر زه مرجان نه یم. شاته مې وکتل او نظر مې په ادیب ولګېد چې خپل په تندي لاس نیولی او غوښتل چې پر څوکۍ کښېني. د دې په لیدو چې د کاکا روح نه و او ادیب و، زړه کې مې 100,000 کنځلې ورته وکړې. بیا کله انسان په دې نیمه شپه کې مرګ راغلی و، لکه چې اراده یې وه زما جنازه د خپل پلار د هفتې سره یو ځای کړي. شونډې مې وچیچلې. د چایو پیاله مې د میز په سر کېښوده او بغیر له دې چې ورته وګورم خپلې کوټې په خوا روانه شوم. ځان مې کټ ته ورساو او خوب یې وړم. سهار د نورو ورځو پر خلاف وختي پاڅېدم. ځان مې تیار کړ. هیلې او نارون ته په تمه وم. مسیح خو معلومداره و چې د پلار په نوم یې عایشو کاو. د وکیل زوی و. پوهنتون ته تګ څه معنا ورته درلوده؟ ټول ورته مفته نمرې ورکولې. څو شېبې وروسته نارون زما څنګ ته راغله. د شونډو لاندې هیلې ته خبرې کولې. په غوسه یې وویل په خدای دوی خپل د حد څخه اورېدلي دي. پوهنتون ته تګ تاسو ته ملنډې ښکاري. یوه ورځ ځي بله ورځ بهانه کوي، بله ورځ نه ځي او دا پوهنتون دی، سرشخندي خو نه ده. سر یې راپورته کړ چې نظر یې زما په نظر شخ پاتې سو. داسې حال کې چې خپل موبایل پسې ګرځېده او ویې ویل حرام هیله کوم چې خپله خوله خلاصه نه کړې، که نه د هغوی کسب ستا څخه اخلم. ما خپل اوږې پورته واچولې او په کراره مو ویل زما څه ګناه ده ها؟ په توند نظر چې راوکتل ما خپله خوله بنده کړه او په داسې حال کې چې خپل لاس مې د کشک د بندولو په شان خپل په خولو کشکاوه او ومې ویل سمه ده دغه ده چوپ شوم. خوشحاله سوي؟ هیلې دې ورځو کې بدلون کړی و. مطلب مې د غم بدلون نه و چې د کاکا پسې ماتم ونیسي، نه، بلکې سترګې یو خاص نور په عجبه شان ځلېدلې. زه او نارون موټر ته پورته شو. پوهنتون او د پوهنتون په مقصد روانې شوو. نارون ځکه چې په شخصي پوهنتون کې درس ویلو نو په نیمه لاره کې رانه جلا شوه. څو شېبې وروسته زه هم کابل پوهنتون ته ورسېدم. همدا چې پوهنتون ته ورننوتم ارامه احساس مې کاوه. ژوره ساه مې واخیسته. منفي سوچونه مې له ذهنه لرې کړل. شاوخوا مې وکتل چې ناڅاپه په تیزي سره زما لاس شاته کش شو او یو چا په وارخطایي غږ وویل اخ جان شکر ده چې راغلې. د غږ په اورېدلو پوهه شوم چې مینه ده. ژر مې د شا له خوا خپل ځان څخه جلا کړه. دومره ډارېدلی وم چې اواز مې د خپلې ادارې څخه خارج شو. ورته مې وویل اه یخ وهلې ماره، مګر مرګ وهلې چې زما څلور خواو تاویږي. څو ځلې مې تا ته ویلي و چې د دې کارونو څخه مې کرکه راځي. مینه حیران حیران راته کتل. ما خپل شاوخوا وکتل. ټولو موږ ته راکتل. لږ شرمنده غوندې سوم. سترګې مې وتړلې او خلاصې کړلې. غاښونه مې وچیتل تر څو ارامي اختیار کړم او ومې ویل آه مینې ستا له لاسه وګوره څه کار وشو. مینې څېرې بدلون ومود. پرته له کوم څه ویلو د څنګ څخه مې روانه شوه. پوهه شوم چې رانه خفه شوه. ورپسې سیم ته ورغلم. خپل پر ځای ناسته وه، تندی یې تروش نیولی و. همدا چې نظر یې پر ما ولګېد ژر یې قلم راواخیست او په لیکلو یې پیل وکړو. څنګ ته یې په چوکۍ کې کېناستم. مظلومه څېره مې ځان ته ونیوله او ورو مې وویل بخښنه غواړم. نو پوهېږم زما کار صحیح نه و، خو حق راکړه ستا کار هم غلط و. زما د خبرې په اورېدلو مینې په کلک په میز سوک وواهو او تقریبا چغه یې کړه حرام. کله چې زما نوم یې کش کړو پوه شوم چې غوسه یې د حد څخه وتلې.
نو د وضعیت د کنټرول لپاره مې ژر وویل جان حرم زه خپله خبره بیرته اخلم سمه ده مګر مینې باور وکړه دې ورځو کې زما حالات چندانې ښه نه ده پرون ماښام نږدې و مړه شم نو ځکه داسې ناڅاپه حرکت څخه ډار مې په زړه کې پیدا شوی مینې وویل ستا هغه کار او خبرې به هیڅ ډول هیرې نه کړم خو دا راته ووایه کوم د خدای نیک او صالح بنده غوښتل ستا شر زموږ له سره کم کړي او مړه دې کړي ولې پرون ماښام د مرګ پر حال وي د هغې په خبرو پسخن مې ووهو او مې وویل یو دانه بالکل ستا په شان د دې خبرې سره سم زموږ دواړو خندا په سیند کې خپره شوه ټول ټولګیوال مو په سیند کې حاضر وو مینې شاوخوا وکتل بیا وویل هی حرم اوف اورم مینې څه کڼه خو نه یمه چې داسې پرله پسې نارې وهې مینې وویل تا ته وایم دا څو ورځې چې ته نه وې احمد به هر وخت ستا احوال رانه اخیست حتی ستا شمېره یې هم رانه وغوښته د مینې خبره مې په نیمه کې ور پرې کړه په جدي توګه مې ورته وویل یوازې دا مه وایه چې زما شمېره دې ورکړې مینې وویل ته خو ما بسم الله الله اکبر ته پرېږده او هو یاد مې دي ستا هغه زبردست ګواښ چې تاکید دې کړی و ستا شمېره چاته ورنه کړم او ځان سره یې وساتم د مینې په دې خبره د هغې دواړه غومبرې مې کش کړه او په خوشحالۍ مې وویل زه ستا څخه صدقه سم هوښیاره نجلۍ مینې وویل وګوره حرم څنګه درته ګوري احمد شاته مې وکتل چې نظر مې په دوو سترګو شخ پاتې سو ژر مې سترګې ورڅخه واړولې مینې ته مې 100,000 کنځلې په زړه کې وکړې او ومې ویل یخ وهلې ماره زړه دې غواړي ویښتان درته وشکوم لیونۍ جنۍ مینې زما لاس راته چونډی کړ او ویې ویل ورته وګوره څنګه سترګې ستا په لیدو ځلیږي وای سترګې مې تنګې کړې او یو ځل مې بیا نیم نظر ور واچاو او په پسخندۍ مې د مینې خبرې تکرار کړه او ومې ویل وګوره سترګې څنګه ځلیږي ته یوازې یو ځل بیا د دې خبرو کولو جرات وکړه مینې بیا چې هره بلا دې په سر راغله خپله به ملامتوې مینې خپل مخ وګرځاو او ویې ویل پوهېږم ستا سره ټوکې کول حرام دي حرم ستا پر ټوکو سر نه خلاصېږي څه مې ونه ویل او فکر مې د احمد خواته سو احمد زموږ د ټولګیوالو څخه دی ښایسته جذابه هلک دی او صنف نماینده هم دی که حق خبره وکړم نو په ټولو ټولګیوالو کې یو خاص جذابیت لري خپل په جذابیت باندې ټول ځان ته جذب کړي وو بغیر زما څخه ما د هغه ښکلا او جذابیت ته ذره اندازه هم اهمیت نه ورکاو رڼا خپل ځای د شپې تیارې ته ورکړو د ډېرې مودې وروسته نن ماښام پلار مې غوښته د یوې مهمې موضوع په اړه زموږ ټولو سره خبرې وکړي البته شاید مقصد یې دا و چې موږ دوه کورنۍ یو ځای سره کینو